محترم حاضرینو، د روژې مبارکه میاشت روانه ده، د رحمت او د برکت میاشت ده. اول ورځو کې ما دا خبره کړې و، نن صرف د هغې خبرې برته اعاده کوم چې کله تاسو دلته مجلس له راځئ، په هغه مجلس کې صرف دا یو نیت وکئ چې موږ د دین د زده کړې دپاره ځو، یا به د پیغمبر علیه صلات وسلام یو حدیث واورو، یا به د دین یو مسله زده کو، یا به د دین یو خبره زده کو. نو د دین په طلب کې چې سړی در کومه ځای پورې د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی چې څومره قدمونه اخی الله تعالی پر دې هر قدم سړي ته د یو کال عبادت ثواب ورکوي. بیا چې کله تاسو دلته په مجلس کې کښېنئ هم په دې نیت باندې چې زه به یو خبره زده کم، د دین چې په دې مجلس کې تاسو څومره خبرې زده کوئ، د دې هرې خبرې په عوض کې الله تعالی د بنده ته د یو کال عبادت ثواب ورکوي. نو دا ډیره درنه خبره ده. بیا د روژې مبارکه میاشت ده چې کله سړی یو کال عبادت پر یو قدم باندې وګټي، او دغه رقم بیا په روژه کې دا یو کال په 80 کاله الله تعالی وشماري. لکه ګوره، په دنیا کې سړی په سرمایه نه مړیږي، په دنیا کې سړی په مال و دولت نه مړیږي. دروسه به ته یو سړی نه لیدلی چې هغې کاروبار پرېښوي په دې وجې زما پیسې نورې ډېرې سوې. زه دا خلکو ته وایم چې کله یو سړی په دې ښار کې خپل ځان پوره کړي نو در باډره پورې ځان رسوي، چې په باډر کې سرمایه سره برابره کې دوبۍ له ځان رسوي، چې په دوبۍ کې سره برابره سي جاپان له ځان رسوي، چې په جاپان کې سره برابره سي دستي شاوخوا ګوري چې تا په کوم وطن کې به یو کاروبار پیدا سي. نو لکه څنګه چې د دنیا په تجارت باندې مړتیا نسته، د دنیا په سرمایه باندې مړتیا نسته. خلکو د قیامت میدان را روان دی، د قیامت د میدان سرمایه دغه عبادات دي. په دین باید سړی موړ نسي چې څومره عبادات ډیریږي، چې څومره د سړي په عملنامه کې جمع کیږي، او چې څومره د عبادات سره د سړي تعلق پیدا کیږي، په کار دا د سړي په هغه شکل باندې وکړي. پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث ما پروندم ویلی و، پیغمبر علیه صلات وسلام وی الله تعالی پر تاسو باندې د دې میاشتې روژې فرض کړي دي، او الله تعالی ستاسو د پاره د دې میاشتې د شپې تراویح سنت ګرځولي دي، چې کم څوک د ورځې روژه ونسي ایمانا و احتسابا، مومن هم دی او د ثواب په نیت باندې ونسي، د الله د یو حکم د تعمیل په نیت باندې ونسي، نو الله تعالی د دې مازیګر په وخت کې د ګناو صدا سے صفا کوي لکه سړی چې د مور څخه پیدا سوی. او چې کم سړی د شپې روژې ونسي، د شپې تراویح ونسي، نو د هغې تراویح کې د ثواب نیتی او ایماندار سړی د هغې په خاطر الله تعالی انسان د ګناهونو څخه معافوي. نو د دې میاشتې 2 عبادت مهم عبادتونه دي، د ورځې روژه نیول او د شپې تراویح کول. خدا نه خواسته که د سړي څه په یو ذریعه او د شیطان په یو دوکه او په وسوسه باندې یوه روژه خرابه سي، یو خو هغه سړی معذوره دی، هغه جلا مسله ده، یو سړی مسافر دی، د هغې جلا مسله ده، هغې ته الله روا کړي دي. لیکن د دې بغیر که یو سړی د شرعي عذر او د مرض بغیر یوه روژه قضا کی، او بیا د هغې په قضا کې ټوله زندگی در مرګ پورې لګیا سي، بیا دی په خپل عملنامه کې د غیبي روژې ثواب نسی جمع کولی. دا د پیغمبر علیه السلام حدیث دی. ځکه د دې ورځو د روژو دا د ځان سعادت و نیکبختي بلل، او د دې ورځو د روژو ډېر اهتمام کول. ما د ټول که یوه روژه د سړي څخه خرابه سي، پیغمبر علیه السلام وایي بیا چې دا زندگی در مرګ پورې ټولې روژې ونسي، الله تعالی د هغې یوې روژې د ثواب دی لایق و مستحق نه ګرځي. او د شپې په دې کې پر موږ تاسو باندې تراویح راغلی دي. د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث مبارک دا دی چې سړی د ورځې روژې ونسي نو هم د ګناه څخه صفا کیږي. ومن قام رمضان، چې سړی د شپې تراویح وکړي ایمانا و احتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، چې په زندگی کې څومره ګناهونه سوي الله تعالی د هغه ګناهونو څخه معافوي. ګوره تراویح حکم څه دی زموږ او ستاسو دپاره؟ تراویح په دې میاشته کې زموږ او ستاسو دپاره د هغې کول سنت دی،
او دا زموږ او ستاسو د پاره د ډېر لوی ثواب پیدا کولو ذریعه ده. په روژه کې چې څومره اعمال سړی کوي، که چیرې فرضیات الله تعالی یو په 80 باندې ورشماري، او که چیرې سنني نوافل عام عبادات الله تعالی یو د فرض په درجه کې ورشماري. نو ځکه دې میاشته کې پکار دا دی چې سړی د تراویح ډېر خیال وساتي، د نوافلو ډېر خیال وساتي، د عام عباداتو ډېر خیال وساتي. ګوره زموږ او ستاسو زندگی هغه لکه څنګه چې دنیا کې راته ګوري، دغه رقم د قیامت میدان کې هم دا زندگی راته ګوري. الته چې زموږ او ستاسو په فرایضو کې چې کم کمای راغلی، الله تعالی په دغه سننو په نوافلو باندې پر کوي. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث دی چې د قیامت په میدان کې الله تعالی یو سړی را پیش کی چې کله د هغې فرضیل منځونه وګوري، د هغې په فرضیل منځو کې کمی راغلی، او د هغې کمی په خاطر باندې هغې د الله تعالی د سزا او د عذاب مستحق کی. الله تعالی دستي د فرشتو څخه پوښتنه وکړي، وایي تاسو وګورئ دې سړي په خپله زندګي کې څه نوافل کړي دي کې نه دي کړي، نفلي لمنځونه لري کې نه لري، او سنت منځونه لري کې نه لري، تراویل منځونه لري کې نه لري، او دغه رقم نور نوافل لري کې نه لري. که چیرې د هغې سړي نفلي منځونه وي، بیا الله تعالی خپل کرم او رحمت کوي، هغې د دغه فرایضو تکمیل او د دې هغه نقصان په دې نفلي منځو باندې روپره کوي. او چې کله د سړي فرضي عبادات فرض سي، بیا هلته سړی د جنت لایق او د الله د عذاب سم خلاص سي. دغه رقم د یو سړي څخه په دنیا کې په فرضي زکات کې کمی سوي، نو الله تعالی دستي ملائکو ته وایي تاسو معلومات وکړئ چې نفلي صدقې او خیراتونه کړي دي کې نه دي کړي. که چیرې د هغه سړي په عملنامه کې نفلي صدقات او خیراتونه وي، بیا الله تعالی هلته هغه د فرضي زکات کمی هغې ده ته په دې نفلي صدقات او خیراتو باندې ورپر کوي. حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه فضائل صدقات کی د علامه سیوطي رحمه الله په حواله باندې لیکلي دي چې هلته که د سړي څه یو فرض قضا سوی، نو الله تعالی 80 نفلونه د یو فرض جبیره پکوي. د ماپښین یو فرض لمونځ 4 رکعاته ځین قضا سوی دی، ځین خراب سوی دی، بیا به الله تعالی د په عملنامه کې ګوري که 80 واره د 4 رکعاته نفل کړي، بس الله په خپل رحم و کرم سره 80 واره لمونځ هغې په دې فرضي لمانځه په ځای کې دروي او د فرضي لمانځه د عقوبت څخه خلاصوي. دغه رقم د سړي څه 1 روپۍ په زکات کې کمی سوی و، نو بیا الله تعالی ګوري د په عملنامه کې نفلي صدقات ستا او که نستا. که چیرې نفلي صدقات بیا 80 روپۍ د نفلي صدقې دا د 1 روپۍ د زکات ځای د قیامت په میدان کې پنسي. نو زموږ او ستاسو زندگی چونکې د قیامت میدان ته روانه ده، او د قیامت په میدان کې زموږ او ستاسو دپاره لکه څنګه چې د فرایضو توشه ضروري ده، دغه رقم د سننو، د نوافلو او دغه رقم د تراویح او د نورو نفلیاتو توشه هم زموږ ستاسو دپاره لکه یو سړی دی ګاډۍ یې پر 4 ټیره باندې روانه ده، لیکن د هغې سره سپېرې شټپنۍ هم د شا د خوا ورسره وي. که چیرې دا یو ټیر پنچر سي، بیا دی د دې شټپنۍ څخه کار اخلي، بیا به زما په سفر کې ماته مشکل نه وي. نو دغه رقم فرایض زما او ستا د حساب هغه اصلي ټیرونه دي، لیکن نوافل په کار دا دی چې سپیر زما او ستا سره راسره وي، ځکه که د قیامت په میدان کې په فرایضو کې کمی راغلی، الله تعالی دستي په نوافلو باندې هغې ورپوره کوي، او بیا سړی په پریشاني کې نه راځي او د پریشانۍ څخه سړی فارغه کېږي. نو ځکه تراویح کول دا د دې میاشتې یو اهم عبادت دی چې د شپې به سړی تراویح کوي، او تراویح کې خاص کر قرآن کریم اوریدل دا د دې امت خاصیت دی چې الله تعالی د دې په لمنځو کې د دې قرآن رواج کړی دی. زموږ څخه مخکې چې څومره امتونه سوي دي، د یو امت دا فضیلت نه دی راغلی چې د هغې په لمانځه کې د هغې آسماني کتاب ویل کېږي. د هغې لمنځونه صرف یا په ذکرو یا په تسبیحاتو یا په سبحان الله او یا په استغفر الله باندې د هغې لمنځونه کېدل، لیکن زموږ لمنځونه الله تعالی په دې شکل نوراني کو چې الله تعالی خپل آسماني کتاب چې د الله د ذات سره روان سوی دی، هغه آسماني کتاب یې موږ او تاسو ته په دې لمنځو کې رواج کړی دی. او بیا هغه خلکو تراویح لمنځونه دا رقم نه کوو لکه موږ تاسو چې کوو. حضرت عثمان رضی الله عنه په باره کې راځي چې کله به مسجد نبوي ته راغلی، په یو وخت کې انفرادي تراویح وي، نو دی چې به په تراویح کې ودرېدی، په اول رکعت کې به الف لام میم روان کوي، پر والناس به سجده رکوع کوله،
قرآن کریم به د ابتدا سره در انتها پورې په یو رکعت کې حضرت عثمان رضی الله عنه تلاوت کاوه او موږ او تاسو په دیر شو کې ماښام په تراو کې وای وسه پرکه غوایو لا هم بعض نیکبخت انسانان رواني وي په پلان کې مسجد کې د عالم ترقی تراوی یو څه چابو کې د څو ټیم به پر کې 15 منټه وي پر د 10 منټه د مال کوشا د 15 منټه خو پر د لارې پر تاتیری چې دروغه مسجد ته ځي نو داغه د سړی کم بختی داغه د سړی خدای پاک د سعادت او نیکبختی سره نصیب کم کړي پر دې لارې باندې د 15 منټه 10 منټه د دې خواوي 15 منټه د بلی خواوي ول په پلان کې مسجد کې د علم ترقی تراوی د دردې 10 منټه د مخ خلاصيږي ما د تویلا دغه هغه د سعادت د بدبختی علامه چې الله تعالی انسان ته په نصیب ورکړي نو زکات دې میاشته کې تراوی د تراوی متعلق بعض خلک غیر غلط فهمی ده هغه د بعض خلک وایي چې تراوی صرف پر نارینه وځي زنان عام طور په کور کې د تراوی ډېر اهتمام نه لري لیکن خلکو دا ښکارا د دین مسله ده 10 رکعات تراوی سنت مؤکد دي پر نارینه باندې هم سنت مؤکد دي پر زنانو باندې هم سنت مؤکد دي نارینه ک تراوی نو کې هم ګناګار ده زنانه کې نو کې هم ګناګار ده تراوی بعینه داسې ده لکه ما او تا د ماپښین د سهار د لمانځه سمخ کې 2 رکعات سنت کو دا مؤکد دي د ماپښین د لمانځه سمخ کې 2 رکعات د ماپښین د لمانځه سورسته ماپښین د لمانځه سمخ کې 4 رکعات ورسته 2 رکعات یا د ماښام د لمانځه سورسته 2 رکعات یا د ماخستن د لمانځه سورسته 2 رکعات دا سنت زما استاد پر سنت مؤکد دي او د دې په تر کې ګناه د تراوی پر نارینه او پر زنانه پر دواړو باندې د رقم 10 رکعات سنت مؤکد دي دا زموږ د مذهب مسله ده او دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب فیصله ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د روزې اوله مبارکه شپه راله حضرت عایشه مبارکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کور زنانه ده او د کور مالک د کور په حالاتو باندې ډیر خبري حضرت عایشه مبارکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شپې اوله شپه تراوی ودرولې صحابه ته تراوی ورکې 10 رکعات ورکلې مسجد نبوي کې دویم ورځ چراله بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراوی ته مختصو او مسجد کله تراوی وکي په دې ورځ باندې خلق ډیر زیات او سهار خلکو په ټوله شهر کې د ماخستن د تراوی ذکر سره کاوه قصه سره کوله چې ماخستن څنګه نه ولادل منځوس د کله دې سمخ کې تراوی نه ویسي دریم ورځ ډیر ازدحام د خلکو مسجد نبوي ډکس خلق په ډېر شوق باندې څلورم ورځ چې مسجد مکمل ډکس پیغمبر علیه السلام د حجرې سره راووت غالبا د بخاری روایت هم دغه څه دی د مسلم شریف روایت هم دغه څه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د حجرې مبارکي سره راووت بار خلکو یې درې سټیمه پورې وو یکړې کړو چا څه کړي چا نه کړي خلک زله ولاړ ځکه پیغمبر علیه السلام چې پرد منځ وکي بار په حجره نه نوت د حجرې سره دوباره د تراوی د پاره نه راووت سال منزل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رااله برای خلکو تولې خلکو برای چې تاسو په څومره کثرت باندې راغلي وازه تاسو د ټولو په حال باندې خبرو ما تر عمل میدل چې دومره ډیر خلک راغلي دي او زه غافل نه وم او زما سره تاسو د دې راتګ د دې ټولو پر فکر سره لیکن زه تراول صرف په دې خاطر نه راوتلم زما امت ډیر عاجز امت داسې نه چې زه پر دې دوام کوم الله تعالی د اسمانه سره پر پرځ کی نو دغه بیر په خاطر باندې ز صدر مورد مانځه ته نه راووتم نو دا غي سورسته بیا تراوی خلکو انفرادي کولې یکړ هر سړی کولې چې ګله د حضرت عمر د ابوبکر زمانہ رااله د ابوبکر زمانہ په صحابو کې داسې تکلیف جن زمانہ تیر شو ځکه تاریخ پر دې باندې گواه دی که په دین کې ابوبکر نه وای لولا ابوبکر لما عبد الله کچیر ابوبکر په دې امت کې تیر سوی نه وای نن پر دې ځکه د الله عبادت نه کېدلای د ابوبکر په دور کې په اول سر کې د یمن یو قبیله او اغي د زکات سم منکرین حضرت ابوبکر د اغي سره د جهاد اراده وکړه حضرت عمر رضی الله عنه او نور صحابه ډېر د اغي مخالفت وکړي لیکن ابوبکر ورتویل ول زماده د الله په ذات قسم چې د رسول الله په وخت کې یو تسمه د بوټ ورکوله اوس به زما په وخت کې چې یو تسمه را سکه مکه له بټول قتل کوم
نو بیا مسلم ابن امیه او یو بل صحابي دی هغې د لشکر مشران کولو بیا یې ورواستول غالبا 10,000 کسان په یمن کې په دې وخت کې قتل سو حالانکه هغه 10,000 کسان هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په حجۃ الوداع کې ورسره او د پیغمبر د حجۃ الوداع شریکان ول لیکن د پیغمبر ټول صحابه صرف د زکات سم منکرین سلو د غي په وجه باندې حضرت ابوبکر د غي سره جهاد وکي غي قتل سو دا یو ډیر لو فتنه و الله تعالی د غي فتنه مخ د حضرت ابوبکر په ذریعہ باندې ونی نو د حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې څومره دور تیر سو په دی وخت کې پر تراوت څوک نو راځم چې کله د ابوبکر دور تیر سو د حضرت عمر رضی الله عنه دور چراله حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې لږ آرامي و الله تعالی اسلام ډیر سره وغوړاوه 22 لک مربع میل مزکه در اسلام لاندې رااله روم او فارس قیصر او قسرا چې د دنیا سفر فاور طاقتونه دا ټول د حضرت عمر په دور کې اسلام ته تسلیم سو حضرت عمر رضی الله عنه بر راوته غالبا بدایو صنایع روایت راخسته دي حضرت عمر رضی الله عنه جمع اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فی شهر رمضان علی ابی ابن کعب حضرت عمر راوته برای ابی ابن کعب ور امام کې برای لوس ګوره نه خطرستا نه د فرضیت خطرستا چې اوس به فرض سي نه نور مصروفیات مجلرو برای هغه ور امام کې ول د دې سورسته به تاسو 10 رکعات تراویح په جماعت باندې کوئ بدایو سنائی کی راضی ولم ينکر علیه احد پر ټولو صحابو کې چا پر دې باندې انکار نه وکړي نو پر دې باندې د صحابو اجماع رااله او چې کله د صحابو پر دې باندې اجماع رااله نو یو د صحابو په اجماع باندې 10 رکعات ثابت شوه او بل پیغمبر بول علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین زما په سنت بم عمل کوي زما د خلفاء راشدین چې کوم سنت په غیب هم عمل کوي نو تراویح کول دا سنت عمل او 10 رکعات کول دا د خلفاء راشدین سنت او دا زموږ د امت په اجماع باندې ثابت ده او په خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غالبا 3 ورځې کړی دي زکات تراویح زموږ د دین د اهم سنت بلل کیږي او زموږ په دین کې دا د ثواب عمل دی او دا د دې شپې د عبادت او سیو عبادت دی د دې میاشتې چې د شپې بسړې تراویح کوي لیکن زه دا وایم هغه خبره خو یو علمی خبره ده قسم یو روایت په دې کې د 8 رکعاتو دا هم راغلی دی لیکن که تاسو ګورئ مسلم شریف یو روایت دی حضرت انس رضی الله عنه سبی غالبا غوی دغه 8 رکعاتو سمراد د پیغمبر علی السلام د تهجد المنځ دی او پیغمبر دغه 8 رکعات په ټوله کال کې کول لکه مسلم شریف کې په دغه کې مرادي چې پیغمبر علی السلام په کوم شپه باندې 10 رکعات تراویح وکړي دغه سورسته بیا 8 رکعات صلات تهجد هم سی وکړي نو چې کوم روایت د 8 رکعات راځي هغه موږ پر صلات تهجد د پیغمبر عمل کو چې هغه سمراد د پیغمبر علی السلام د تهجد المنځ دی ورنه تراویح چې پیغمبر علی السلام درېش په مسلسل کړي دي هغه 10 رکعات ثابت دي او بیا په دې دورو کې ډېر علما تیرس او صحابه تیرس او په دې کې ډېر محدثین تیرس او ډېر دین په دین باندې قریب خلک تیرسو چې د هغه عمر رضی الله عنه د دوره سره بیا درننه پورې په حرمینو کې چا دا خبره نه وکړه چې در 10 رکعات به تراویح کمي لیکن اوس غالبا 2-3 کال مخکې چې کورونا رااله نو حرمین د داسې چا په لاس باندې ورلو چې بس د هغې او د دین غالبا ډېر تعلق سره نه وي نو اوس د کورونا په بانا باندې یار 10 رکعات شوي اوسې 8 ته ورسولې اوسې 2 ته ورسولې دا غوګر څه کوشش دا دی چې دغه ترتیب دلته ختم شي نو ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوره سره د حضرت عمر او د ابوبکر د دوره سره 1400 کال وسو شاوخوا چې تراویح په دواړو حرمینو کې کده مکی او کده مدینه حرم تراویح 10 رکعات را روانې وي ولم ينکر علیه احد پر دې باندې اچارت نه کړي خو بهرحال تراویح 10 رکعات د دې میاشتې فضیلت دی او د دې میاشتې د شپې عبادت دی په کار دا دی چې دغه میاشت اکثره سړی په عباداتو کې تیری کې کم سے کم تراویح په ښه شکل باندې کول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه به تراویح کولې چې کله به کور ته رالو نو بیا به زنانو ته غوسه و زنانو ته به ویل چې تاسو ژر زموږ د پاره روژه مات برابر کړئ پیشلمۍ برابر کړئ په دې خاطر چې اوس اذان را باندې کېږي موږ د پیشلمۍ څخه بیا پاتېږو نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه به تراویح مکمله شپه کولې
نو د تراویح عبادت چې دی دا په کار دا دی چې په ښه شکل باندې وسي. ګورئ زه تاسو ته یو خبره کوم، د تراویح عبادت دا د لمانځه عبادت دی او لمونځ د امت مسلمه د ټولو څلوېښت خوش قسمتي ده چې الله تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اسمانو ته ورطلب کړي او دا عظیمه تحفه په لاس ورکړه او پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ویل چې لمونځ دا د مؤمن معراج دی. که یو مؤمن دا وایي چې په لمانځه کې قسم واخلي چې زما دې په الله قسمي چې ما د الله سره خبرې وکړي او چې لمونځ وکړي د هغې څه وروسته دا قسم پر ده باندې نه اوړي، لکه په معراج کې چې پیغمبر د الله سره خبرې وکړي، په لمانځه کې هر لمونځګزاره د الله تعالی سره خبرې کوي. او لمونځ د مؤمن د سترګو خنکوالی دی. پیغمبر علیه السلام ویل جعلت قرة عینی فی الصلاة، الله تعالی ماته د سترګو خنکوالی په لمانځه کې ایښی دی. او د پیغمبر علیه السلام عادت هم دا و اذا حزبه امر صلى، پیغمبر ته چې به هر مشکل ورپېښ شو دستي به پر لمانځه ودرېدی. لیکن خلکو نن د امت مسلمه معراج لمونځ نه دی، نن د امت مسلمه د سترګو خنکوالی لمونځ نه دی، نن پر لمانځه باندې مسلمان ولاړ داسې دی لکه د اور پر سکروټه چې ولاړ. تاسو دکاندارانو ته ګورئ چې کله لمانځه له راس هغې د سره صدر پایه پورې د خپلې دکاندارۍ په فکرو کې غرق دی، که ډاکټر راسي هغې د خپل کلینیک په سوچ کې غرق دی، او که کښت و کروندې والا راسي هغې د خپل اوبو د خپلې ولې او د خپل کښت په سوچ کې غرق دی. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي یأتي علی الناس زمان یصلون ولا یصلون، خلکو باندې به داسې زمانه راسي ظاهرا به لمنځونه کوي، په حقیقت کې به یې لمونځ نه کړی. داسې ډیره زمانه به راسي چې ظاهرا به خلک لمنځونه کوي لیکن په حقیقت کې به هغه لمونځ په لمانځه باندې نه بلل کېږي، په دې خاطر چې دی په لمانځه کې ولاړ دی، نه معراج بولي نه د سترګو خنکوالی دی، صرف یو رواجي عادت دی. که نسم ولاړ لمانځه له خلک راته وایي چې لمونځ یې نه وکړي، نور د ده د لمانځه سره یوه ذره تعلق نشته. دا هغه زمانه یصلون ولا یصلون، پیغمبر ویل لمونځونه خو یې کړي دي لیکن د الله په حضور کې یو نه شمرل کېږي. حضرت عباده ابن صامت رضی الله عنه وایي زه به تاسو ته یوه خبره وکړم چې دنیا کې د انسانانو څخه چې نیکبختي پورته کېږي، اولنۍ علامه د نیکبختي پورته کېدو دا ده چې د انسانانو د لمانځه څخه خشوع و خضوع پورته سي. لمونځ په خشوع باندې کېږي، لمونځ په خضوع باندې کېږي، لمونځ په اطمینان او په سکون باندې کېږي. اولنۍ بدبختي د امت مسلمه دا ده چې د انسانانو څخه به خشوع پورته کېږي او ډېره غټه جامه به یې ډېر خلک به په دې مسجد کې ناست دي او چې دور ته ګورې یو به په دې ټولو کې لمونځ په ښه طریقه باندې نه کوي. خلکو نن انسانان پریشانه دي. ما پرون هم دا خبره وکړه، هر سړی په انفرادي زندگی کې پریشانه دی، څوک په بیماریو باندې اخته دی او څوک په مسکنت باندې اخته دی، څوک په نفستنګي باندې اخته دی. ډېر خلک زما سره واتساپ کوي موري صاحب هر څه خدای را کړي دي لیکن زړه مې خوشحالي نه کوي، نفس مې تنګي. په خاندانی زندگی کې خلک پریشانه دي، په کور کې ورور سلام نه سره وایي، په کور کې د زوی او د پلار سره جنگ دی، په کور کې د خواښ او د مژور بده زندگی ده، په کور کې لور او مور په ژبه نه سره پوهېږي. هغه خبره چې تربوره ته ورسوي هغه خو بېقدر لرې پورې ولاړه، چې تربور به نو د تربوره سره څنګه په ژبه باندې پوه شي چې ورور د وروره سره په ژبه باندې نه پوه شي. بیا خلک په مسلمانان په حکومتي زندگی کې څومره پریشانه دي. نن طاغوتي قوتونو هغې د مسلمانانو د حکومتو په دې پزه کې جلو راچولی دی. زما په الله قسم چې د دې مځکې پر مخ باندې کمې میلې پکې، کمې نخرې پکې، کمې تماشې پکې، هغه ټولې پکې. نن د هغې په مقابل کې د مسلمانانو زندگی، د مسلمانانو بېوسي، د مسلمانانو کمزوري، د مسلمانانو عاجزي دا قابل دید ده او دا قابل منظر ده او ټوله دنیا یې تماشه کوي. حالانکه د دې مځکې پر مخ چې مسلمان ته الله څومره عدد ورکړی دی، یو عرب 40 کروڑه ته د مسلمانانو عدد رسېدلی دی، د دې مځکې پر مخ د بل قوم سره دومره عدد نسته. نن د مسلمانانو پر دې مځکه 58 حکومت دي چې ټول قومونه سره وټکوي، د بل قوم سره دومره حکومتونه نشته. نن مسلمان چې پر دې مځکه باندې پر کومه جغرافیه باندې آباد دی چې د ټولې جغرافیې بري بحري فضایي لارې دا د مسلمان په لاس کې دي. یو جغرافیه دان لیکلی دی وایي که مسلمان وغواړي په نیمه ګنټه کې دا ټوله دنیا جمعولی شي.
نن چې د مځکې پر مخ باندې لوی اقتصاد دی، هغې سیاه سونا دی بولي چې تیل د چا سره وي، هغې د مځکې اقتصاد ډک ملک دی. او که تاسو نن د مځکې پر مخ باندې د هغې اعداد شمار وګورئ، پر دې مځکه باندې 75% تیل صرف د مسلمانانو ملکیت دی. لیکن د هغې باوجود مسلمانون په کومه ستړې کې زندگی تیروي، په کومه درفدري کې تیروي، په کومه بېوسي او بېکسي کې تیروي. د هغې لوی بنیادونه څه دي؟ د هغې لوی بنیاد یو دا دی چې مسلمان اولنی چې کوم کامیابۍ ذریعه او ترتیبولو هغه لمونځ مسلمان د لمانځه سره کمزوري شروع کړه. چې کله د مسلمان د لمانځه سره کمزوري راله، په خدای قسم د مسلمان ذاتی زندگی ستړې شوه، د مسلمان خاندانی زندگی ستړې شوه، د مسلمان ملکی زندگی ستړې شوه، د مسلمان حکومتي زندگی ستړې شوه. حالانکه الله تعالی خو مسلمان ته وایي که مشکل راله واستعینوا بالصبر والصلاة، ته پس مانځو په صبر باندې استعانت اخا. د مسلمان ګرځل مانځه ته پام لانه دی، نو بیا به مسلمان آرامه زندگی او ساز زندگی ښه زندگی به څنګه پیدا کړي؟ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی، ان الرجل لیصلی 60 سنه، یو سړی په خپل زندگی کې 60 کاله لمونځ وکړي، وما له صلاة، د الله حضور ته چې ورسي یو لمونځ نه لري. 60 کاله مسلسل لمونځ کړی دی، لیکن د الله تعالی حضور ته چې ورسي یو لمونځ نه لري، نه یو کړی لیکل سوی. ولی وکيف ذلك؟ پیغمبر علیه السلام دا به څنګه کیږي؟ یتم الرکوع ولا یتم السجود، یتم السجود ولا یتم الرکوع. څوک رکوع په ښه شکل نه کوي، سجده کوي، څوک بیا سجده په ښه شکل نه کوي، رکوع نه کوي، او څوک اسې کښته پورته کیږي، بس یو رواجي عادت یې چابک چابک سلام په وګرځو میدان کړه د دکاندارۍ په خوا. دغه رقم منځ د 60 کاله کړی دی، لیکن په 60 کاله کې د الله په حضور کې یو روپا ته نه دی. ځکه خلکو د لمانځه سره په کار دا دی چې د سړي ډېر تعلق یې لمونځ په ښه شکل. علامه ابن قیم د لمانځه 5 درجې لیکلي دي، زه د هغې لږ تفصیل درته. اولنی چې سړی لمونځ کوي، علامه ابن قیم لیکلی دی چې هغه متهاون فی الصلات. متهاون فی الصلات هغه سړي ته ویل کېږي کله لمونځ کړی کله نه کړی، کله فرض کړي سنت نه کړی، کله پر وخت باندې کړی کله بې وخته کړی، کله مازیګر دی په یو چغلو په فوټبال اخته دی بیا د صفاته دی، او کله د شپې دی د ډېره پورې کښېنستلی دی د سهار لمونځ یې نه دی کړی، بیا دی ناوخته کوي ماپښین یې کوي. نو دې ته ویل کېږي متهاون فی صلات. د دې نتیجه قرآن لیکلی ده، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. دې خلکو دپاره الله تعالی د ویل شاله لیکلی ده. ویل 3 ترجمې لري قرآن کې. ویل په معنا د هلاکت سره راځي، د دې خلکو دپاره هلاکت دی. ویل په معنا د افسوس سره راځي، د دې خلکو پر زندگی الله وی افسوس دی. او ویل د جهنم د یو کند د نوم راځي. په ویلون د ویل کند د دغه خلکو دپاره چې هغوی لمونځ په دغه شکل کې کله کړی کله نه کړی، کله پر وخت کړی کله بې وخته کړی، او کله لږ کړی کله ډېر کړی، کله چابک کړی کله سوکه کړی. دا خلکو دپاره ویل دې ته وایي متهاون فی الصلات. پر دې ځای پر خود لمانځه پر دغه شکل سزا ده، د ثواب به سړی څنګه د کامیابۍ به سړی څنګه تمه وکړي. او دویم قسم معاقب فی صلات. معاقب فی صلات به هغه چاته ویل کېږي چې لمونځ خو همیشه کوي، لیکن چې کله مسجد ته لمانځه راغلی بیا چې دی نیت وتړي دی د دکاندارۍ په حساب کې ورک شي، او کله کله چې سلام په وګرځي باره په دې فکر کې چې ما اوس 2 وکړو 3 مې وکړو 4 مې وکړو 2 مې وکړو. دې ته ویل کېږي معاقب فی صلات، چې هغې په لمانځه کې دې سړي ته الله تعالی بدترینه سزا ورکوي. الله تعالی په دې لمانځه باندې دا سړی پر دې مخ باندې ولي. الله تعالی د دې لمانځه په ذریعه ده ته وایي چې الله دې داسې ضایع کړه لکه د لمونځ چې دې ضایع کړي. ځکه ته د یو بادشاه دربار له رالی سړی به لمونځ دا رقم کوي، پر دې سب چې ته ولاړې دا به دې عقیده وي چې الله زما و مخ ته ولاړ دی. ته چې دا سجده لګی، پیغمبر علیه السلام وایي دا سجده ستا پر مځکه نه لګېږي، دا د الله پر قدمو لګی. او ستاسو څه خیال دی چې یو باچا دلته ولاړ دی، یو غلام به مخ ته ودروي، او غلام ځان ته متوجه کوي، باچا خبرې ورسره کوي، د غلام سوچ په دکانداري کې اگر څه باچا ته ګوري لانه، دا به باچا د خپل ذات توهین نه وبولي. ځکه دا د بادشاه د دربار توهین دی، دا نعوذ بالله د الله تعالی د دې عبادت سپکاوی دی. او دغه عبادت د سړي نه قبلیږي، دغه عبادت پر دې کور کې پیچل کېږي، سړی پر دې مخ په ویشتل کېږي.
او دریم قسم علامه ابن قیم لیکلی دی معفون عنه چې الله تعالی به سړي ته معافي کوي. هغه دا دی چې سړی کله پر لمانځه باندې ودرېږي په لمانځه کې سوچ ځي ولاړ سي دی بیا راوګرځي، بیا یو طرف ته فکر ځي ولاړ سي دی بیا راوګرځي، بیا یو طرف ته ځي ولاړ سي بیا راوګرځي، بیا دکاندارۍ له فکر او سوچ ورسېږي دی برته وایي اوه زه په لمانځه کې یم. نو د ده لمونځ ټول په مجاهده کې تېر سي. د شیطان مقابله ده. شیطان نیت سوچ دکاندارۍ له ورسي دی برته لمانځه له ځینه ورسوي. نو علامه ابن قیم لیکلی دی چې در دغه حده پورې پر دغه لمانځه به نو خدای دی معاف کړي خالي، یعنې د دغه لمانځه په خاطر به ده ته سزا نه ورکړي، خالي معافي به وسي. نو در دې ځایه پورې خو د لمانځه که څه ثواب شته لا نه. په اول کې الله تعالی د ویل شله ورکوي، په دویم ترتیب کې الله پر دې لمانځه په مخ باندې پر دې مخې په لمانځه ولي، او په دې دریم کې چې دی سوچ ځي او راځي که صرف الله تعالی معاف کړي. او پنځلرم قسم د خاشعين المنځ دی. الله تعالی قرآن کریم کوي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هغه خلکو کامیابي ده چې هغه لمونځ په خشوع باندې کوي، چې کله تکبیر تحریمه سړی وتړي د الله تعالی سره ملاو سي د دنیا سکاټس، او بیا چې کله سلام وګځګه دی الله معراج ته ورسېږي. دا موږ چې پر دوه طرفه سلام په ګرځو د دې څه مطلب؟ د دې مطلب دا چې ما د لاس دارې کو نور ټوله شان و شاته وغورځول، الله اکبر، زه د الله سره مخامخ سوم، زه ولاړم معراج له، زه ولاړم جنتو له، زه ولاړم جهنمو له. چې کله برته راورسېدم دې خلکو ته ووایم السلام علیکم، او دې خلکو ته ووایم السلام علیکم، ځکه زه د معراج د سفره سره رالم. او سړی چې د سفره سره راسي نو چې د کومو خلکو سره د ملاقات کېږي هغو ته سلام وایي، نو ځکه د لمانځه په اخر کې سړی سلام وایي. دې ته د خشوع لمونځ ویل کېږي. او زموږ بزرګانو یو صحابي دی حضرت ابو ریحانه، هغه د جهاد په سفر باندې تللی دی، 3 کاله مسلسل ورک دی. هغه نه د رسنیو زمانه ده، نه د خبرونو زمانه ده، نه د حال راتلو زمانه ده. 3 کاله بعد رالی، چې رالی د ماخستن لمانځه له مسجد له رالی، په مسجد کې لمونځ کوي، د هغې څه وروسته به کور زنانه خبره سو، بچي خبر سو چې 3 کاله بعد خاوند راغلی دی، بچان خوشحاله دي، کاکا راغلی دی. نو زنانې خپل کمره ژر صفا که، بچانې ولمبول، د وخت صفایي ده. خاوند 3 کاله بعد د مرګ د ژوند حال یې نه دی معلوم راورسېد. چې کله راغلی کور ته د ماخستن د لمانځه څه وروسته زنانو او بچي ورته ناست دي، د هغې سره سلام و کلام څه مخکې ورته زه به یو 2 رکعته لمونځ په دې کور کې وکړم، د هغې څه وروسته به موږ ته خبره او مجلس وکړو. هغه ورته ویې دی چې په لمانځه باندې ودرېدی، ولاړ دی، په اول رکعت کې ځي 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 چې شپه نیمۍ تېره سو، بچان ټول بیده سو. هغه زنانه ورته ناسته ده ناسته ده ناسته ده، د 2 رکعته لمونځ نیت تړلی دی چې سهار اذان سپېدې راچودل کېږي د سلام په وګرځوئ. هغه زنانه ډېره په غوسه ده، هغه ورته یا ابا ریحانه ذهبت وعبدت ورجعت اما لنا منک نصیب. یا ابو ریحانه ولاړې جهاد دی وکړې، سفر دی وکړې، او خدای سالم برته راوستې، زموږ سره دې څومره ظلم وکړې، موږ په تا کې یوه حصه نه لرو چې صرف موږ یوه خبره نه در سره وکړو. ټوله کال دي، ټوله کلونه دي په عبادت کې تیر کو، ماخستن موږ درته انتظار یو، بچان درته انتظار دي، او موږ دومره حق نه لرو چې ته یو خبر را سره وکړې. دی څه ورته نسیتي والله، په خدای قسم را صحیح رسواست، زه چې په لمانځه باندې ودرېدم را صحیح رسواست. هغه ورته لا نسیتي بل نسیت ویریر تا یې رکل نه دي، ګیر سوي دي نه یو. دی څه ورته وایي ما چې نیت وکړی زه جنتو لاړم، زه هلته ګرځېدم، د خدای په ذات مې قسم یې تی خو څه کوي چې د دنیا او ما په حاکم فکر نه. نو هغه خلکو لمونځونه کول، د هغه لمونځ خشوع ولا د هغې په باره کې الله تعالی وایي قد افلح المؤمنون، دا خلک کامیابه خلک دي الذین هم فی الصلاة خاشعون، چې هغوی په خپلو لمونځو کې په دغه شکل باندې خشوع کوله. آخرنی لمونځ د مقربینو دی. مقربین هغه څوک دي چې د هغې به لمونځ د سترګو خنکوالی، لکه پیغمبر علیه السلام ویل جعلت قرة عینی فی الصلاة، ما باندې چې غم و پریشانی راسي زما زړه آرام په کم حالت کې کوي چې زه پر لمانځه ودرېږم.
او پیغمبر علیه السلام به اذا حزبه امر صلى د پیغمبر علیه السلام به باره کې راځي چې کله به مشکل راغلی دی به په لمانځه ودرېدی بس الله تعالی به په لمانځه باندې هغه مشکل ټول حل کوي. نن چې پر ما باندې مشکل راسي ډاکټر لزز غلم حکومت لزز غلم د کلی خان او ملک لبل زز غلم او پر نورو تر اسپیټالونو په ما باندې آبادی او تانی او حکومتونو په ما باندې آبادی حالانکه د مشکلاتو حل د خدای په ذات قسم د ټولو سمخ کې الله په لمانځه کې شوی چې سړی بل منځ کوي او د لمانځه سره وروسته به د الله تعالی سره د خپلو مشکلاتو د حل غوښتنه کوي. لیکن هغه مسله زما د دماغه وتلې ده چې الله په کوم شي کې حل د مشکلاتو یې دی هغه ته زه ګورم نه او چې په کوم شي کې مشکلاتو حل نسته په هغه پسې زه سهار او ماښام زغلم نه یوه ذره مشکل کمیږي نه یوه ذره وسایي را باندې راځي او مشکلات ورځ درابله نور ډېرېږي. زکات تراویح دا د لمانځه عبادت خلق المنځ د الله یو تحفه ده او المنځ په ښه شکل کول غواړي چې کله المنځ سړی په ښه شکل وکړي په خدای قسم هم د سړي ذاتي مشکلات په حل کیږي هم د سړي خاندانی مشکلات په حل کیږي هم د سړي قومي او ملي مشکلات په حل کیږي ځکه مشکلات راوستونکی الله تعالی دی او د مشکلاتو حل برته د الله سره دی او الله د مشکلاتو حل په دغه واستعینوا بالصبر والصلاه الله وایي چې مشکلات راغلی بس په لمانځه ودرېږه او د الله په حضور کې صبر وکړه چې لمونځ او صبر د دواړه سره ملګري کو الله تعالی به مشکلات خپل حل کړي. زه تاسو ته یوه آخره خبره کوم په لمانځه کې که سړی صحت غواړي د 2-3 خبرو د لږ خیال وساتي. په لمانځه کې 4 ارکان بنیادي دي. یوه رکوع ده چې سړی د ولاړې سور سي تاسو ته در معلومیږي رکوع او دویم چې د رکوع څخه سړی راپورته سي دی ولاړه ته قومه وایي رکوع او قومه. بیا چې سړی پر ستندۍ پر مځکه باندې کښېږدي دې ته سجده ویل کېږي سجده او د سجدو په مابین کې چې سړی کښېني دې ته وایي قعده. نو 4 شان دي رکوع قومه سجده او قعده. که چیرې په لمانځه کې د دغه 4 سړی خیال وساتي بیا خو د سړي د لمانځه مشکلات د ډېره حده پورې کمیږي. نن خو موږ لمونځ خرابې په دې کې کوو چې رکوع پر خپل ترتیب نه کوو او د رکوع څخه په ښه شکل پورته کېږو نه سجده پر خپل شکل نه کوو د سجدې څخه پورته کېږو نه. تاسو زموږ د سارا خلک ما خو ډېر لیدلی دي چې کله رکوع له ولاړ شي د رکوع څخه چې دا سر راپورته کړي برته سجدې له ولاړ شي خلکو دغه لمونځ چې د دنیا ټول کتابونه پسې وګورئ والله که صحیح ده او چې د سجدې سره راپورته شي د لږ سره راپورته کړي برته میدان کړي دا لمونځ نه دی صحیح. ما ټول پیغمبر علیه السلام و یصلون ولا یصلون دې کوم نصیبان المنځونه کړي دي لیکن نه دي کړي 80 کاله پیغمبر علیه السلام لمونځ کړي دي لیکن د خدای په حضور کې چې ورسي یو لا نه دي لیکله. ځکه په لمانځه کې لږ د دې خبرو خیال ساتئ. زه تاسو ته وایم اوله رکوع ده دې رکوع موږ در ډېره حده پورې څه نه څه کوو پر هغه زه خبره نه کوم او دویم ته سجده ده سجده در څه حده پورې موږ کوو پر هغه زه خبره نه کوم. صرف زموږ کمزوري یو په قومه کې ده او یو په قعده کې ده. علامه بنوري رحمه الله په معارف سنن کې لیکلي دي د دې قومي 3 درجې دي. یوه درجه فرض ده که دې نه وکړ لمونځ دې نه ده اوس. دویمه درجه واجب ده او دریمه درجه سنت. په دې قعده کې هم 3 درجې دي. یوه درجه فرض ده یوه واجب ده یوه سنت. د فرض حکم دا د کچیر فرض درجه د سړی صفات سي د هغه سړی حکم د هغه عبادت نو وس هغه عبادت د سر راګرځول غواړي. او دویم واجب که سړی په قصد باندې پرې شو د عبادت برته راګرځول غواړي او که د سړی څخه په خطا او په یې باندې پاتې سو بیا د واجب پروالی برته سجده سهو غواړي. او سنت چې دی هغه دا دی چې سړی سنت درجه کې پرېښوله نو زه منم چې غاړې خو به خلاصې سي لیکن نورانیت او ثواب او برکت دا په دې لمانځه کې وزره پاتې شي. اوس تاسو ورته ګوره چې موږ د سجدې سره راپورته سو اوله درجه داسې ملا چې سیده کوو چې سړی د دې رکوع سره راپورته سو دا نفس ملا جګول ملا سیده کول خلکو دا فرض عمل دی. که سړی د رکوع سره راپورته سي ملا نه کې سیده دا سړي څخه فرض پاته سو دا سړی که د شپې او د ورځې ټوله ورځ په لمانځه تېره کړي دا لمونځ یې نه دی صحیح سوی. دا هغه لمونځ دی چې پیغمبر علیه السلام یصلون ولا یصلون لمونځونه خو یې کړي دي لیکن د الله په حضور کې د لمونځ نه دی صحیح. نو دا صرف علامه بنوري په معارف سنن کې لیکلي دي دغه صرف ملا سیده کول دا فرض درجه ده چې سړی خدا دی چې د سړي ملا خوږیږي. یو دا د سړی معذوره د معذوره او د دې سړي جلا مسلې دي.
لیکن جوړ روغ رمټ سړی دی هغه سړی به د الملا خامخا سیده کوي او که املا نه که سیده په لمانځه کې فرض درجه نه وسوه او چې فرض درجه نه وسوه د لمونځ نه دی صحیح دغه رقم د دې سجدې څخه چې ته راپورته سې کم سے کم پر شا به ځې چې در کوم ځای پورې د ملا اډوکې سمیږ او سړی جګیږ د ملا اډوکې خپلو ځایونو ورځي دغه درجه په دې لمانځه کې خلکو فرض ده په دې باندې لمونځ نه کېږي چې صرف سړی سره راپورته کې بلې سجدې له ولاړ سي او په دې باندې هم نه کې راپورته چې لاسونه لا نه کې راپورته بعضې خلک هسې راپورته سي دا لاسونه لا نه کې راپورته برته ولاړ سي نو دا هغه لمونځونه دي چې پیغمبر علیه السلام یې شپېته کاله لمونځ کړی لیکن دی چې د الله حضور له راسي یو لمونځ یې هم نه وي صحیح نو دا په قومه کې او په قعده کې ملا سیده کول دا فرض عمل دی چې در کومه ځای پورې د ملا اډوکې سمیږي او په دې کې هم چې د ملا اډوکې سمیږي چې کوم چا دغه ملا نه یې سیده کړی د هغې د لمانځه راګرځول ضروري دي ورنه د هغې لمونځ د الله په حضور کې یوه ذره نسته که سپېژری دی که ځوان دی که مشر دی که کشر دی او دویم چې کله د ملا راپورته کله یو سبحان الله قدر درېدل واجب دي چې سړی مازې راپورته سو د یو سبحان الله قدر درېدل دا درجه واجب ده او واجب ما مخکې درته ویل د واجب حکم دا دی که د چیرې په قصد باندې پرېښود د لمونځ برته راګرځول غواړي او که چیرې په خطا کې در څه پاته سو بیا د لمونځ سجده سهو غواړي او چې کله راپورته سوې 3 سبحان الله قدر درېدل دا سنت دی چې سړی د رکوع سره راپورته سو دونه قدر به سړی درېږي سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا سنت دی او د سنتو په خاطر باندې په لمانځه کې نورانیت راځي د سنتو په خاطر په لمانځه کې برکت راځي او د سنتو په خاطر په لمانځه کې قبولیت راځي نو ځکه د دې خبرو لږ خیال ساتل د لمانځه لږ فکر کول او لمونځ په ټولو عباداتو کې اهم عبادت دی او لمونځ د مسلمان د کامیابۍ ذریعه ده لمونځ د الله سره معراج دی او لمونځ د مسلمان د سترګو خنکوالی دی او الله تعالی چې مسلمان ته په کم دور کې کامیابي ورکړې ده هغه یې د لمانځه په که ته وایې موږ لمونځونه کوو هغه زموږ کامیابي نه ده په نصیب نو تاسو هر یو زه به اول په دې ګریوان کې وګورم ته یې وګورئ چې زموږ لمونځونه دي په کوم شکل باندې زکات د 2 د 4 ارکانو ډیر خیال وساتئ د رکوع ډیر خیال وساتئ ملا سیده کول او د رکوع سره پورته کېدل د قومي ډیر خیال وساتئ او بیا د سجدې ډیر خیال وساتئ د سجدې سره پورته کېدل د جلسې او د قعدې جلسه مرتوي قعده مرتوي او د دې ډیر خیال وساتئ کم سے کم ملا سیده کول فرض دی یو سبحان الله قدر درېدل واجب دی 3 سبحان الله قدر درېدل سنت عمل دی او د رکوع سجدې څخه چې راپورته سوې صرف ملا سیده کول فرض دی که د ملا نه کسېدل لمونځ دې نه اوس او ملا یو سبحان الله قدر لږ انتظار کول که دې نه وکړي قصدن دې نه وکړي لمونځ به راګرځئ او که خطأ ییر دی او پام دې نه و بیا به سجده سهو پرکوئ او 3 سبحان الله قدر درېدل دا سنت طریقه ده نو بیا خو لمونځ او هغه لمونځ چې الله تعالی د دې لمانځه په خاطر مسلمانانو ته کامیابي ورنصیب کړي الله دې دا څو خبرې قبول کړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله یا الله زموږ عبادتونه قبول و مقبول وګرځئ خدای زموږ روژې قبول کړي خدای زموږ لمنځونه قبول کړي خدای چې څومره کمزورۍ راسه سوي دي در هغه کمزورۍ را تیر سي خدای را معافی کړي خدای زموږ دې زندگی په دې میاشتو مبارکو کې د ګناه څخه محفوظه کړي خدای د فتنو څخه محفوظه کړي خدای د ستړو د امتحانو څخه محفوظه کړي چې څومره انسانان بیماران دي الله بیمارانو ته شفا کامله عاجله ورکړي چې څومره انسانان پریشان دي خدای پریشانی په خوشحالي ور بدل کړي چې څومره انسانان مشکلات لري خدای مشکلات ختم کړي نن چې د مځکې پر مخ پر امت مسلمه کوم مشکلات دي خدای ته د هغه مشکلاتو څخه حفاظت وکړي خدای د امت مسلمه د هغه مشکلاتو څخه لرېوالی وکړي چې څومره انسانان ضرورتونه او حاجتونه لري خدای د اسمان د خزانو څخه پوره کړي چې څومره انسانان د قرضونو در بوج لاندې دي خدای قرضونه ادا کړي چې څومره انسانان خدای د مسکنت او غربت سره مخامخ دي د رزق لارې ورته خلاص کړي د مجاهدینو جهادونه قبول کړي
د مبلغینو تبلیغونه قبول کې، د علماو محنتونه قبول کې، د نیکانو عبادتونه قبول کې. خدای چې څومره مردگان په قبرو کې دي قبرونه ور جنتونه کې. خدای زموږ مور و پلار او زموږ قریبان دي. خدای د روژې مبارکه میاشته د قبرونه د جنت د نعمتو ډک کې. خدای د قبر زندگی د جنت زندگی کې. خدای د قبر زندگی د دنیا د زندگی ورته خوشاله کې. خدای زموږ دعا د ټول امت په حق له قبول کې. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه.